بسم الله الرحمن الرحیم. من نان کمیونیکیبل ډیزیز سٹارټ کړیو. صحیح ده. نان کمیونیکیبل ډیزیز څه ته ویل کیږي؟ د بیماریو دوه قسمونه دي. یو هغه بیماری دی چې هغه د یو انسان نه بل انسان ته لګي پورې کیږي، او بل هغه بیماری دی چې هغه د یو انسان نه بل انسان ته نه لګي. صحیح ده. نو کومې بیماری چې د یو انسان نه بل انسان ته نه لګي دي ته ویل کیږي نان کمیونیکیبل ډیزیز. په اردو کې ورته موږ وایو غیر متعدي امراض. یعنی مطلب هغه بیماری چې د یو انسان نه بل انسان ته نه لګي. اوس په دې بیماریو کې به موږ درې بیماری وایو. سو په اولني چپټر کې موږ درې بیماری دي. یو دی آستیوپوروسس، دویم به موږ وایو ډایبټیز کوم ته چې شوګر ویل کیږي، او دریم به موږ وایو هارت ډیزیز د زړه بیماری دي. نو په اولني چپټر کې دا درې بیماری دي ان شاء الله دا به موږ وایو. نن چې کوم دی هغه دی آستیوپوروسس. آستیوپوروسس یو نان کمیونیکیبل ډیزیز دی، داسې بیماری ده چې دا د یو انسان نه بل انسان ته نه پورې کیږي. صحیح ده. اوس آستیوپوروسس دی څه شی؟ آستیوپوروسس دا ګوره د هډوکو بیماری ده. صحیح ده. هډوکي کمزوري ده. که تاسو ته معلومه وي نو زمونږ د هډوکی چې دی که نه په دا د څه شي نه جوړ دی؟ په دې کې دوه غټ کمپوننټس چې دي که نه، دوه غټ څیزونه چې زمونږ بون د هغه نه جوړ دی، هغه دی یو کیلشیم، صحیح ده، او یو دی ویټامین ډي. د کیلشیم او ویټامین ډي دا دوه غټ دي څیزونه دي چې د دې نه زمونږ دا بون جوړ دی هډوکي. په دې کې یو خاص مقدار دی زمونږ په بون کې د دې کیلشیم. اوس که په دې بون کې دا د کیلشیم مقدار برابري او د ویټامین ډي مقدار برابري، زمونږ هډوکي به مضبوطي او روغ وي. صحیح ده. خو که چېرته زمونږ د هډوکي ته د کیلشیم مقدار کم شو یا د ویټامین ډي دا مقدار زمونږ د بون ته د هډوکي ته کم شو، نو اوس به د دې په نتیجه کې هډوکي کمزوري کېږي، هډوکي به تشېږي، د دې هغه ډینسټي به هغه شانته کې نه پاتې کېږي، دا به هغه شانته کې مضبوط نه وي. صحیح ده. نو کله چې زمونږ هډوکي کمزوری شي، صحیح ده، دغه ته ویلی کېږي آستیوپوروسس. دغه ته څه ویلی کېږي؟ آستیوپوروسس ویلی کېږي. صحیح ده. نو آستیوپوروسس په پښتو کې سمپل مطلب دا شو چې د هډوکي کمزوري ده. کله چې د هډوکي ډینسټي کمه شي، دا په منځ کې دننه خالي شي، تش شي دا هډوکي، نو دا بیا ماتېدلو ته آسان شي، دا بیا کږېدلو ته آسان شي. نو کله چې زمونږ هډوکي کمزوري شي څه د وجې نه؟ یا د کیلشیم یا د ویټامین یا د بل قسم داسې منرلز د وجې نه په دې کې کمزوري راشي، خالي شي، ډډ شي، دې ته ویلی کېږي څه؟ آستیوپوروسس. صحیح ده. نو مطلب دا دی چې د آستیوپوروسس د هډوکي کمزورۍ ته ویلی کېږي. کله چې هډوکي خالي شي، تش شي دننه، یا د کیلشیم کمی راشي یا د ویټامین ډي کمی راشي. صحیح ده. اوس د آستیوپوروسس چې دي که نه، د دې کازز څه دي؟ کازز وجوهات چې ورته ویل کېږي. مطلب دا دی چې دا کومو خلکو ته ډېر کېږي، د څه د وجې نه کېږي؟ په دې کې اولنۍ خبره تاسو یاد وساتئ، دا یو د ایجنګ سره تعلق ساتي. د څه شي سره؟ ایجنګ، د عمر سره. کله چې د انسان عمر سیوا کېږي که نه، نو د ده هډوکی به کمزوری کېږي. ولې؟ چې د ده وجود اوس هغه شانته کې پراسس نه کوي، هغه شانته کې د ده وجود ګوره په ینګ ایج کې چې د انسان کله هډوکي خراب شي یا څه کمزوري راشي، نو انسان مخ په ترقۍ رواني، بیرته جوړېږي، مضبوطېږي. خو کله چې عمر څومره سیوا کېږي، د وجود دا پراسس ټول، دا سیستم ټول کمزوری کېږي. نو دغه شانته کې د آستیوپوروسس د عمر سره تعلق ساتي. کومو خلکو چې عمرونه سیوا یي، تاسو به کتلي که نه، هغه ته دا د زنګنانو دردونه، د ملا درد، د ملا کمزورۍ، دا قسم مسلې چاته راځي؟ کوم خلک چې د چا عمر ورو ورو سیوا کېږي. نو د آستیوپوروسس یو د څه د وجې کېږي؟ د ایجنګ د وجې کېږي. صحیح ده. دویم کاز چې دی که نه، دا دویم وامن ته ډېر کېږي. صحیح ده. ښځو ته، زنانو ته، د سړو په نسبت باندې دا زنانو ته ډېر کېږي د آستیوپوروسس، د هډوکي دا کمزوري. ولې؟ یو خو هارمونل چینجز راځي، بل دا چې زنانو باندې کومې بیمارۍ نه راځي، د هغو د وجې نه هغوی ته کمزوري ډېر راځي، د هغه په وجه باندې دې ته څه کېږي؟ آستیوپوروسس کېږي. صحیح ده. دا دویمه وجه شوله. دریم چې دی که نه، دریم دا د څه د وجې کېږي؟ د آستیوپوروسس د هډوکي کمزوري دا کېږي د نیوټریشنل ډیفیشنسي. څه؟ نیوټریشنل ډیفیشنسي. نیوټریشنل ډیفیشنسي مطلب دا چې غذایي قلت، د خوراک کمی، کومو ماشومانو ته یا کومو خلکو ته چې بیلنس ډایټ نه میلاویږي که نه، برابر متوازن غذا چې چاته نه میلاویږي، ښه خوراک ورته نه میلاویږي، نو د هغو هډوکي به
کمزوري. او د دې مثال به زه تاسو له درکړم په دې سند علاقه کې نه دی تر او چولستان چې ورته ویل کېږي تر او چولستان کې هلته قحط راځي اوبه هم نه میلاویږي خوراک هم نه میلاویږي. کله په اخبار کې راشي تاسو که د هغو ماشومان ولیدل که نه نو کاږه واږه خوار د پوښتۍ پکې داسې راوتلی صحیح ده. دا د نیوټریشنل ډیفیشنسي د وجې دی ورته د آسټیوپوروسس کېږي. یا د افریقې چې کوم قبایل دي د هغو ویډیوز که تاسو وکتل کوم چې د غربت د لاندې ژوند تېروي نو هغو ته د آسټیوپوروسس شوی هغوی کمزوري اډوکي کمزوري څه کاږي صحیح ده. دا سرونه پرې غټ شوي سرونه یې غټ یو نور پوښتۍ پکې راوتلي ډېر زیات کمزوري. نو درېیمه وجه څه شی ده نیوټریشنل ډیفیشنسي چې چاته ښه برابر خوراک نه میلاویږي که نه بیلنس ډایټ ورته نه میلاویږي نو هغوی ته د آسټیوپوروسس کېږي صحیح ده. څلورم چې آسټیوپوروسس د څه د وجې کېږي هغه د لایف سټایل. لایف سټایل څنګه دی؟ لایف سټایل داسې دی لکه مثال یو کس دی ډېر زیات ناراسته دی هغه نه گیم کوي نه اکسرسایز کوي بس ټول عمر پروت وي په یو ځای باندې اکسرسایز نه کوي نور ته نه راوځي منډه نه وایي گیم نه کوي دا انسان د ده اډوکې هغه شانته کې مضبوط نه وي د ده به اډوکې څه کمزوری. نو چانس ډېر زیات دی چې د کوم انسان لایف سټایل خراب دی صحیح خوراک نه کوي گیم نه کوي اکسرسایز نه کوي نو ده ته ډېر چانس دی چې ده ته آسټیوپوروسس وشي. نو دا خو کازز شو صحیح ده چې دې خلکو ته آسټیوپوروسس کېږي. اوس راشه د دې پریونشن به موږ څنګه کوو؟ پریونشن څه ته ویلی کېږي؟ د دې پریونشن به موږ څنګه کوو؟ پریونشن مطلب دا دی چې د دې نه به موږ ځان څنګه بچ ساتو بچاو به موږ څنګه کوو. نو د دې لپاره دوه مین غټې خبرې تاسو د ځان څخه یاد وساتئ. اولنۍ خبره دا ده که نه چې دا انسان د خپل خوراک خیال وساتي بیلنس ډایټ. دی داسې خوراک کوي چې د ده په خوراک کې کیلشیم پکې د ده په خوراک کې ویټامنز پکې د ده په خوراک کې منرل مثال سبزیانې غوښه شوه مهي شو شوده شو دا قسم ښه خوراکونه چې کوي نو د اډوکي ته به ښه خوراک میلاویږي د ده اډوکې به مضبوطي. اولنۍ خبره خو بیلنس ډایټ شو چې کله زموږ خوراک برابري که نه نو زموږ اډوکې به څه مضبوط وي. دویمه خبره څه شی ده؟ اکسرسایز ورزش دا ډېر زیات لازمي دی د اډوکي لپاره. کم انسان چې روزانه اکسرسایز کوي ورزش کوي گیم کوي د دې انسان بون مضبوطي اډوکي. تاسو به کتلی تاسو فوټبالر خواله ورشئ که د فوټبالر د اډوکي نه دي دا تاسو وګورئ دا سم اوسپړي سم راډونه دومره سخت او مضبوط اډوکي دي هغه دا ولې خوراک هم ښه کوي او ورزش هم روزانه کوي. نو د یو مضبوط اډوکي لپاره که یو انسان دا وایي چې ماته د اډوکي کمزوري رانه شي آسټیوپوروسس راته ونه شي دی دې په دې دوو شیزونو باندې ډېر زیات خیال وساتي یو په بیلنس ډایټ باندې یو په اکسرسایز باندې. بل یو خبره زما نه هېره شوله د آسټیوپوروسس کومو خلکو ته ډېر کېږي تاسو به ځینې علاقې کتلي چې په هغو باندې سوری ډېر راځي سوری پرې ډېر وي هغه خلکو اډوکي کمزوري. نور د دې لپاره لازمي دی نور نه دی نور ته به ته راوځي نو د دې نه به ته ویټامن ډي راټولې صحیح ده. نو نور ته هم لږ راوتل پکار دي. د دې د وجې نه که چېرته یو انسان په خپل خوراک باندې توجه ورکړي ریګولر اکسرسایز شروع کړي نو دا د دې لپاره بهترین حل دی انشاءالله دې انسان ته به آسټیوپوروسس دا د اډوکي مسله نه راځي. دا زموږ نننی ټاپک و په نان کمیونیکیبل ډیزیزز کې اولنۍ بیماري نن موږ وویله آسټیوپوروسس. دې ته په اردو کې ویلی کېږي हड्डियों का बुरबुरापन